له پاکستان څخه د 15,000 افغان کډوالو جبري اخراجېدل. دا د رسالو د افغانستان ته راوښتی یم، یقین په خدای وکړه چې دومره خوشحاله یم که نه چې هغه ژوند او هغه قصې رانه هېرې شو. هر څه چې لاس ته راوړي ټول پاتې شو. چا چې په 15 لکه اخیستی و هغه 25 لکه خرڅ کړی دی، چا په کروړ اخیستی دی هغه په 50 لکه خرڅ کړی دی. خپله تاسې راستانه شوئ که نه په زوره باندې جبري راوویستل؟ خدمات نور درته وړاندې شو که نه؟ موږ چې دلته دې خلکو ته ګټه ورسوو خپل وطن ته ورننځو، دا تعلیم ولې نه هم کوو. یوه شل ورځې زه باندې وم بیا یې راخوشې کړم روزه. خوشحاله یاستئ، راضي یاستئ عمري کیمپ ته چې راغلی هغې ځای نه چې دلته راغللی؟ د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، نن موږ د لیوای بابا جان کمپ ته راغلي وو او تېره ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته 15,000 نورې کورنۍ هم جبري راستنې شوي. همداشان له ایران څخه هم ځینې زموږ مهاجرونه چې هلته شپې ورځې د مسافرت تېرولي هغوی هم بیرته هیواد ته راستانه شوي دي، خو تعداد ډېر لوی دی. خو دغه مهاجرین چې له ایران څخه راستانه شوي دي دوی بیا په خپله خوښه باندې راغلي دي او هغه ورونه چې له پاکستان څخه راځي دوی نو یو ځل بیا د جبري شړنې یا د جبري اخراجېدو ښکار شوي دي او دوی بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په تېر کې هم موږ ورته نمونې درلودلې. هلته د زور زیاتي، د جبر، د شکنجې، حتی د کورنیو هغه څه چې دوی لرل هلته یې لاسته راوړي وو هغه یې هم له لاسه ورکړي دي. ډېریو خپل مالی امکانات یا خپل هغه سوداګري چې هلته درلودله هغه یې هم له لاسه ورکړي دي. ډېریو خپلو جایدادونه له لاسه ورکړي دي. خو په اوس وخت کې چې دغه 15,000 کورنۍ راستنې شوي موږ غواړو چې د دوی حال هم راواخلو او دلته چې کوم ورونه موجود دي له دوی سره هم خبرې وکړو چې د دوی د راستنېدو علت څه و او له دوی سره څه ډول برخورد شوی د پاکستاني پوځي رژیم له لوري. البته د ولس په تړاو باندې نظریات مختلف دي، خو د پوځ په تړاو یا د پولیسو په تړاو باندې ټولې خبرې سره یو دي او هغه برخورد چې دوی خپل د افغان مهاجرینو سره هلته ترسره کوي هغه ټولو ته څرګند دی. موږ هم له دغه ورونو سره د همدې برخورد او د دوی د راستنېدو او همداشان د هغې انګیزې په تړاو باندې خبرې کوو چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی څه انګیزه لري او د دوی احساسات څه دي. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. لکه څنګه چې ګورئ موږ لیوای بابا جان ته راغلي یو. دا د مهاجرینو کمپ ده په کابل کې او له دې ځایه زموږ شمالي ولایتونو ته هغه ورونه چې د مهاجرت شپې او ورځې پای ته رسولي دي او بیرته هیواد ته راګرځېدلي دلته د یو څه وخت لپاره تم کېږي او له دې ځایه بیا خپلو سیمو ته انتقالېږي. دلته مختلف ډوله خدمات موجود دي. تاسې شاید له ځینو څخه آګاه واوسېږي او ځینې هم شاید تاسې له هغه څخه خبر ونه لرئ. دلته چې کله هم راننوځي ځینې د عامه پوهاوي لپاره بینرونه لګېدلي دي. هغه ورونه چې دلته کله هم را داخلېږي هغوی نو دغه بینرونه چې کله لولي نو پوهېږي چې دوی باید کمې چارې ترسره کړي. دلته که وګورئ د کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرینو مشکلاتو ته د رسیدګي کمیسیون هم دلته خپل بینر لګولی دی او که لاندې وګورئ راستنه شوو مهاجرینو ستاسو شتون زموږ د ځواک نښه ده. او که وګورو موږ ډیری وخت زموږ هیوادوال او هغه ورونه چې د مهاجرینو برخه کې فعالیت کوي هغوی نه اکثره کوښښ دا کوي چې هغه ورونه چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي د مسافرۍ شپې او ورځې تېروي شاید ډیری هم سختیګانې تېرې کړي بیرته چې کله هیواد ته راستنېږي دوی د تشویق لپاره نو بیا
کوښښ کوي چې دوی وهڅوي تر څو پورې بیرته هیواد ته راستانه شي او کوم کاروبار چې په تیر کې په هغو هیوادونو کې درلوده دلته یې شروع کې وکولی شي چې یو ښه ژوند او اسوده ژوند ولري. دلته زما سره څو دانې مشران ولاړ دي، له دوی سره به خبرې اترې کوم. دوی هم د مهاجرت شپې او ورځې پای ته رسولي دي او بیرته راګرځېدي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه جوړ؟ الحمدلله. شکر. ستاسو نوم مبارک؟ انعام الله. انعام الله. د کوم ولایت؟ د بغلان. د بغلان ولایت. او پل خمري ولسوالي. پل خمري. پاکستان کې اوسېدلی؟ او څو کورنۍ اوس بیرته راګرځېدلي یاست؟ تاسو سره څو کورنۍ راغلي دي؟ د ما ورونه خو مخکې راغلي دي، زه مریض وم هلته پاتې وم او ما خپل علاج کوه، هغه علاج مکمل شو، زه تنها راغلم د فامیل سره. علاج د انشاءالله وشو؟ او الحمدلله. له کورنۍ سره راغلي؟ او کورنۍ سره راغلم. څنګه لارې څنګه وه ستونزې مشکلات؟ نه الحمدلله ټوکونه ما اخیستی و، په هغه تاریخ ورته راغلو، بس مشکلات نه و دونه. له پاکستان نه چې راواوښتلی چېرته راغللی؟ عمري کمپ ته راغلي؟ عمري کمپ ته الحمدلله. د عمري کمپ ډېر ښه هغه و، زموږ خدمت یې وکړو ډېر ښه، او بیا گاډی راکړه سپیشل ماته د دې چې پورې کابله پورې راولېږله. پاکستان کې کوم ځای کې اوسېدلي؟ اسلام آباد کې. اسلام آباد I11 کې. I11 کې. څنګه ولته کاروبار هم کوو که نه؟ الحمدلله په دې منډۍ کې ما د کیلو کاروبار کوو. او څنګه وشو چې خپله تاسې راستانه شوئ که نه په زوره باندې جبري راوویستل؟ نه کله چې دوی تعلق خراب شو د حکومتونو، بس هلته یې موږ لږ هغه شو مهاجرو دا پالیسي بدله کړه، راویلې کړو وطن ته. له هغې مخکې که وګورو په پېښور کې ډېر زور زیاتی کېده، له هغې نه وړاندې هم څو کاله وړاندې هم دا مشکلات و. په اسلام آباد کې وضعیت څنګه و؟ تاسې اسلام آباد کې اوسېدئ؟ موږ اسلام آباد کې وو، د موږ خو الحمدلله د دې خلکو د موږ هسپتالو کې هم ډېر ښه خدمت کوو، چې ډاکټرانو ته به موږ ویل چې موږ افغانان یاستو، نو اکثره موږ ته پیسې هم راکړلې او علاج یې موږ ته کوو. ما ته 3 سټنډه واچولې، یو ډاکټر مجتبی نومیږي، IRC هسپتال کې ده، او ما ته تقریبا 15 لکه روپۍ راکړلې او دا سټنډونه راته واچول د خپله ځان نه. که وګورو هغه ورونه چې په پاکستان کې ژوند تېر کړی دی، هغوی نو کله هم چې د عامو خلکو سره عام وګړي چې هلته اوسېږي لکه موږ او تاسې غوندې په عام ولس د دې سره، نو رفتار د افغانانو سره یې ښه دی، خو د حکومت بیا رفتار فرق کوي که نه؟ نو دا حکومت پالیسیان یې خو ځان ته دي، عوام خو ډېر ښایسته خلکو، لکه موږ به ورسره ډېر لږ بعضې وخت کې خولې هم ډېرې وهلې، بیا به دوی ویلې چې زه خیر د مهاجر دي یا افغانان دي، څه به یې نه ویلې. زموږ مشران یو متل کوي که نه، وایي پردی کټ د نیمو شپو دی، همداسې ده؟ نه الحمدلله داسې چل ده چې خپل وطن خو خپل ده، حالانکې اوس موږ چې هلته په ګاډي کې ناست وو، پولیسو به ګاډی ودروي، یا به موږ نیولو یا به نه نیولو، موږ باندې به زړه یو روب راته. دلته چې ورسره اوښتي یاستو که نه، دا پولیس اوس نو د موږ دا خپله ملي اردو داسې راته ښکاري چې یاره څه به وکړي، د وطن خلک یاستو، یو خبره کولی یاستو، دا لکه خپله موږ داسې محسوسوو د موږ دماغ هغه. کله هم چې موږ په خواله رسنیو کې ویډیوګانې ګورو او هغه ورونه چې ځورېدل، هغه میندې خویندې چې هلته ځورول کېدلې د پاکستان پوځ لخوا نه، وهل ټکول، هغه څه چې موږ ګورو، نو دلته هم چې کله افغانان دلته چې اوسېږي او ویډیوګانې ګوري، واقعیت هم ډېر زیات پرې ځورېږي او دا یو ډېر لویه ستونزه ده. خدای دې وکړي چې دغه ورونه چې پاکستان کې اوسېږي دوی هم بېرته نو راستانه شي. نه انشاءالله کیمپونه خو غون کلیر شوي دي، داسې څونه پنجاب مکمل ختم ده، خالی دغه مردان پېښور دغه ایت آباد کې دغه افغانان پاتې دي په کرایي چې چېرته اوسېږي، خو هغې دپاره هم چې داسې اوازې وي چې موږ راتلو چې له اختر نه وروسته به قوي اپرېشن یې پرې کوي او دوی به رالیږي وطن ته. یعنې جبر شته دی، خو چې خپله راځي دې کې به یې خیر وي، او چې څوک مخکې تللي هغه ډېر په ګټه کې پاتې شول. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې آباد لره. درنو لیدونکو که تاسې وګورئ دلته زموږ ډېری ورونه ځینې هم په ملي بسونو کې چې تاسې کتلی شئ 580 چې ورته وایي، او دلته په افغانستان کې ډېر مشهور دي، دې کې خپلې کډې بار کړي دي او په منظم شکل باندې، او ځینې هم لا په خیمو کې شاید موجود وي او ځینې هم لا په لاره باندې. موږ چې کله هم دلته راتللو نو موږ خبر ترلاسه کړه چې ډېری کورنۍ له پاکستان او ایران نه یو ځل بیا جبري راایستل شوي دي او دغلته افغانستان ته راړول شوي دي او دلته په دې کیمپونو کې ژوند کوي. زه به له دغه ورونو سره هم خبرې اترې کوم، تاسې انځورونه ګورئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، لکه څنګه چې ګورئ دغه 580 چې ورته وایي دا ټول په هغه ورونو باندې ډک دي چې
له پاکستان او ایران نه شاید د ایران مهاجرین هم دلته موجود دي خو اکثره چې موږ دلته راځو نو هغه ورونه چې له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي هغه ورونه دلته راځي او همدې ځای کې ورته خدمات وړاندې کیږي او له دې ځای څخه وروسته بیا نو خپلو کورونو ته ستنیږي. دلته یو څو ورونه ولاړ دي، د دوی سره به زه خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې قراري ده؟ شکر. ستاسو نوم؟ ګل محمد. ګل محمد. ګل محمد د کوم ځای دی؟ د بغلان یم. د بغلان. او بغلان. پاکستان کې اوسېدلی؟ او پاکستان کې اوسېدلی. څو ورځې کېږي چې بیرته راګرځېدلی افغانستان ته راغلی؟ 4 ورځې کېږي هلته راغلو. 4 ورځې په لاره وئ تاسې؟ او 4 ورځې په لاره وو. تاسې د راتګ له څه شی نور هم څوک در سره و که نه یوازې راغلی؟ نه فامیل هم راسره و، ورور مې دی راسره، زه یم او پوره فامیل یم. هلته هم کاروبار درلوده که نه؟ بس مزدوري هم کوله، د دیاړي مزدوري هم کوله. زه یې روزه کې ونیولم، یوه 20 ورځې زه باندې وم، بیا یې راخوشې کړم روزه کې، بیا تنګول یې شروع کړو. بیا موږ یې یاره ایسته کړو، زه څه کوو، بس خپل وطن ته به ځو، بس ولږه یې تنده یې تېروو. مونږ دغه ډول قصې ډېرې لرو او کله هم چې مهاجرین وروڼه د پاکستان نه بیرته راګرځي نو هغوی سره حتما یو څه زور او زیاتی شوی. داسې نه ده چې یو هم بې زور او زیاتي هیواد ته راستون شوی. ستا په نظر باندې هغه وروڼه چې پاکستان کې اوسېږي دوی چې زر راشي ښه نه ده؟ ولې راشي ښه ده، بس خپل وطن ته راشي، خپل وطن آباد کړي، پوه شوې، کاروبار شروع کړي. دلته هم خدای روزي ورکوي، هلته هم ورکوي. موږ کورونه وتی نه سلو، کورو کې بند پاتې وو، کار هم نه سو کوو، روزګار مو نه سو کوی، بس همداسې پراته وو، بس مجبور راغلو. د پینډۍ نه څو کورنۍ تاسې را روانه شوي وئ؟ موږ بس دا 2 کوره وو. تاسې 2 کوره وئ؟ په پېښور کې یو ځای شوي نورو مهاجرینو سره که څنګه؟ نور مهاجرینو سره یو ځای سولو. په لاره کې زور زیاتی برخورد څنګه و؟ هېڅ شی نه و. تاسې په خپله خوښه راغلي وئ؟ خپله خوښه راغلي. کله چې دلته عمري کمپ ته راغلی، عمري کمپ کې د مجاهدینو له تاسې سره رفتار څنګه و؟ بس ښه خدمت یې من کوو که مجاهدینو، بس ښه خدمت یې وکړو، ډوډۍ هر څه رسېدل. دلته عمري کمپ نه دې ځای پورې تاسې خپل موټر کې راغلی که نه د عمري کمپ د هغه ورونو چې هلته مجاهدینو خدمت یې کوو؟ هغه د طالبان موږ ته ګاډۍ راکړو. هغې جنې تاسې طالبانو دلته انتقال یې کړو. څه خدمات نور درته وړاندې شو که نه؟ نه ښه هر څه قدر عزت یې راکړو. پوه شوې. دلته څه وخت راغلي یاستې؟ څو ورځې کېږي؟ دلته موږ بېګا راغلو، شپې 2 بجې راغلو. شپې 2 بجې؟ او شپې 2 بجې. اوس کوم خوا له خیره سره تکل؟ بغلان ته ځو له خیره. دا موټر هم مجاهدینو امارت اسلامي لخوا دلته تاسو ته راغلي دي؟ او اسلامي ته راغلي. دلته خو څه مصرف نه هېڅ شی نشته، مسله نشته. نغدي مرسته وشوه د سره؟ او داسې لږ ډېرې وکړه راسره، 10,000 روپۍ وکړې. نه پر سر؟ نه ټول فامیل. ټول فامیل. او نور د تګ او د کور ته رسېدو ټول خدمات شته دی انشاءالله؟ نه کور خو نه لرو، بس چېرې به اړو نو چا کره به اړو، خپلو خپلوانو کره. کور خو نه لرو. کورونه څه لرئ؟ پخواني د پلار جایداد شته؟ او ستا وران ده جایداد، ستا لږ ده، بس ورونه 3 ورونه یاستو، جای لږ ده. ستا په نظر باندې د مهاجرت تاسو ته ګټه وکړه که تاوان؟ بس تاوان یې وکړو، ګټه چېرې وکړه، تاوان موږ وکړو. پوه شوې. که چېرې په خپل وطن باندې پراته وئ او هغه زحمت چې هلته هم تېره و دلته هم تېر کړی وی، تر اوسه به څه شی نه و شوي؟ بس هر څه شی به ښه آباده به وو، هغه به وو، جایداد به وو، هغه به وو. څه فکر کوې یو ستونزه دا نه ده چې مونږ کوشش دا کوو چې مونږ لاړ شو په پردي وطن کې لږ په راحته باندې مزدوري وکړو، همدا لامل ده چې مونږ هلته په مهاجرت کې شپې ورځې تېروو که څنګه؟ د خپل هېواد خو ښه خپل هېواد کې کار وکړو، روزګار وکړو، خپل هېواد جوړ کړو، دا ښه خبره ده. خپل هېواد ته څه ضرور ده چې لاړ سړی. هغه ورونه چې اوس په پاکستان کې دي هغوی ته به ستاسې پیغام څه؟ ما پیغام دا ده چې راشي خپل وطن ته، خپل وطن دې هغه کې، پوه شوې، کار روزګار دې وکړي پکې، څوک لږ نه څوک نه مري. پوه شوې. که چېرته عقیده مضبوطه وي او غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو، هم خپله حلاله روزي پیدا کولی شو، هم وطن ته، هم د وطن په آبادۍ کې یو تیږه په بله ایښودلی شو، دا نو د راتلونکي نسلونو لپاره ګټه ده. همداسې ده؟ صحیح خبره، بالکل. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې آباد لره. درنو لیدونکو، دلته چې کوم مهاجرین وروڼه راځي هغوی نو هر یو د خپل ځان سره ځانګړې قصې لري. ځینو سره زور او زیاتی شوی دی، که په اوس کې نه شوی، په تیر کې مونږ ډېری مثالونه لرو. مخکې هم کاکا سره چې زه غږېدلم څو میاشتې وړاندې هم زه نیول شوی وم. مونږ داسې مثالونه لرو چې ځینې د کورنۍ مشران هلته نیول شوي دي، ځورول شوي، ربړول شوي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي دي، او کله چې هم خپلې کورنۍ ته راستنېږي نو هغه څه چې دوی په کورنۍ تیر شوي دي د هغوی له حاله یو
خدای خبر دی. درنو لیدونکو زه د نورو ورونو سره هم دلته خبرې اترې کوم، تاسې انځورونه ګورئ، بیرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، په همدې کمپ کې ولاړ یم او شاوخوا زما ډېر هغه مهاجرین وروڼه چې بیرته راستانه شوي دي دوی هم ولاړ دي او دلته یو ورور زما سره په څنګ کې ولاړ دی. له دوی سره به د دوی د مهاجرت د ژوند په تړاو باندې خبرې کوم او بیرته چې دوی کله راستانه شوي دي هغه خدمات چې دوی ته وړاندې شوي دي د هغوی څخه دوی راضي دي او که نه، او په راتلونکي کې له خیره سره دوی څه پلانونه لري. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ په خیر، خیرات خیراري د خپل خیر جوړ الله فضل ژوند په خیر غواړم. ته هم ستړی مه شو وروره. لا دې عزت کیمرابان خیر دی، قراري ده، خیر اوسېږې. څه حال دی؟ الله فضل دی، خدای شکر دی، ډېر خوشحاله یم. زه خپل وطن ته راغلی یم. په خیر راغلی، هر کله راشي او دا مو خپل وطن دی. موږ به څه تاسو ته ښه راغلاست ووایو. خپل وطن هم دی، خپله خاوره هم ده، خپله خاوره هم ده، خپله به آبادوو. هر ممکن کوشش به کوو چې څومره زموږ د لاسه کېږي انشاءالله العزیز ځان به دغه کوو، خو انشاءالله خپل وطن به آبادوو انشاءالله. ځکه چې د مهاجرت له ژوند نه مو څه ګټه ونه کړله. موږ پاکستان کې تقریبا 40-45 کال تیر کړي دي، 45 کاله. او زه پیدایش ما د پاکستان ده، زما د پیدایش د پاکستان ده. مال د سکول ویلې ده، ام اسلامیات کړی ده، شهادت العالمیه کړی ده او حفظ کړی ده، تجوید کړی ده، ټول کړی ده. او ما نه ایټ ا ټایم تقریبا په یو ورځ کې 300-400 ماشومانو سبق ویلی. خو کومه چې ما سترګې غړولې دي، لږ هوښیار شوی یم. ما خپل مشرانو ته ویلی دا وطن پرېږدی، موږ چې دلته دې خلکو ته ګټه ورسوو، خپل وطن ته ولې نه ځو؟ دا تعلیم ولې نه عام کوو؟ هر څه قرآن حدیث کې د دنیا سره موږ دغه وکړو، شریکوالی وکړو، په هر دغه کې هر ډګر باندې هر دغه باندې موږ مقابله وکړو دنیا سره. موږ نه چا نه کم یو، خو محنتکاره یو، ښه محنت کشه یو، هر قسم کوشش کولی شو. او انشاءالله چې کله هم موږ تاسې غوندې ورونه ګورو بیرته هېواد ته راستانېږي او دغه ډول جذبه لري او غواړي چې د وطن لپاره نور خدمت وکړي. هغه خدمات چې تاسې هلته ترسره کړي دي یا مو زحمت تېر کړی، هلته رالوی شوي یاستئ، هغه زحمات چې وګورئ، هغه خدمت چې هلته وګورئ. که چېرته هر ورور دلته همدغه زحمت تېر کړی وي او دومره خدمات یې وړاندې کړي وی، تر اوسه به افغانستان په کوم ځای کې و؟ ډېر مخکې به تللی و، ډېر پرمختګ به یې کړی و زموږ وطن. ولې چې موږ زما په رنګ نور ډېر خلک دي، داسې کسان دي زما خپله سکول سره، کالج سره، یونیورسټۍ سره زما تعلق واسطه وه. نو داسې افغانیان دي MBBS کړی دی، چا څه کړی دي، خو په هغه ځای کې پراته دي. خو دا پردی وطن د نیمې پردی کټ د نیمې شپې دی، نن نه سبا به پرېږدی. نو موږ ته رالو انشاءالله العزیز. خو موږ 45 کاله تېر کړ، ډېر په عزت او ډېر په دغه کې تېر کړو. موږ پاکستان نه شکریه ادا کوو، د عوامو نه شکریه ادا کوو. لیکن د وتلو په کې وخت کې زموږ سره کوم چلن کړی دی، کوم ظلم زیاتی کړی دی، هغه ایز ا مسلم یو کمیونټي ته هم دا مناسب نه ده چې هغه یو مسلمان ورور سره داسې چلن وکړي. ولې چې موږ سره خو داسې زیاتی نه ده شوی، خو داسې زیاتی دی چې ذهني ټارچر دا وباسئ او دا داسې دی جومات کې اعلان وکړه، کلي ته اعلان وکړه، نن دلته چاپه ده، نن دلته چاپه ده. تر دې چې موږ روژه کې ما قرآن اوراوه او زه سهار پیشنمې به وکړم، د ماښامه پورې به کور کې ویده وم، ډاک ته نه شو وتلی، سبزۍ اخیستلو ته بار نه شو تللی، داسې سختي وه. په دې وروستیو کې که وګورو په پاکستان کې په بازارونو کې عام ولس هم یو څه وخت د پولیسو سره یو ځای شوی و. هغه افغانان وروڼه چې په کوڅو کې به ګرځېدل، په بازارونه یې درلودل، دوکانونه، هغوی به یې رانیول، ځورول به یې. همدغسې ده چې عام ولس به ورسره ورپه ګوته کول پښتانه چې دا دلته اوسېږي، دی به سره راشي، دی ورته دغه ورکوي، دی ورته وخت ورکوي. اوس موږ داسې یو چې موږ تقریبا واته کډې په یو کلي کې پراته وو منصیره کې. نو اخره کې موږ پر حالات داسې کړه چې موږ هغه واته کډې د یو کور ته رالو، یو کور کې دننه پراته وو، ډېر په سخت مشکلاتو سره ژوند تېر کړه. خو هغه مالک د خدای آباد لري موږ سره ډېر ښېګړه وکړله چې هغه موږ ته ویله چې اختر نه بعد به تاسو ځئ، ما ته به دا کور خالي کوئ. لیکن وختي ته ورغه ټایم هغه سره موږ سره داسې بد چلن ونه کړو. نو دغه میاشت موږ ډېره په دغه تکلیف کې تېره کړله او بس که شو خلاص شو، په خیر سره راوګرځېدلی. موږ هم ډېرې زیاتې نمونې د دغسې خشونت او د بد برخورد لرو. بالکل همدغه په پاکستان کې چې هغه ورونه اوسېدل، کاروبارونه یې درلودل، دوکانونه یې درلودل،
ځمکې یې اخیستې وې دغه جایدادونه یې درلودل. کورونه اخیستي ول هغو په نیمه بیه باندې خپل کور خرڅ کړی دی ډېر کسان ما ته داسې معلوم دي چې هغه 15 لکه 20 لکه 1 کروڑ او په راتګ په وخت کې بیا هغه نیم قیمت باندې نیمه بیه باندې نو مهاجر مجبور و چې ورکړی وی که زه پرېښی وی چې زه به پیسې درلېږم نو چې راغلی دی بیا ټولو پیسو نه خلاص و بیا ورلېږل چېرته و نو چا چې 15 لکه اخیستی و هغه 25 لکه خرڅ کړی دی چا په کروڑ اخیستی دی هغه په 50 لکه خرڅ کړی دی دغسې نقصانونه کړي دي ورغلي یعنې هر څه چې لاس ته راوړي ټول پاتې شو ټول پاتې شو ګټه یې پاکستانیانو ته ورسېده. اوسه پورې خو چې څومره هم کوشش کوو هر څه کوو بس ګټه ټول حکومت ته تله ولې چې یو سړی د روپۍ تورشکه مخلي که نه شیریني مخلي د هغه ګټه حکومت ته ځي که نه ځي پر ډول ځي بیا خو د مهاجرو داسې کاروبار و چې تاسو یقین ولرئ هلته زموږ په کلي کې زموږ په ضلع کې چې کوم دغه کې مو ولایت کې موږ پاکستان کې داسې مهاجر افغانان رونه و زموږ او موږ سره تعلق واسطه وه چې هغه ښار نه هغه کلی هغه ضلع او هغه ولایت یې ټول اخیستی شو یو مهاجر داسې دغه هر څه پاتې شو لاړل هر څه پاتې شو ړنګ شو لاړو نو کاروبارونه هر څه ړنګ شو اوس هم خوشحاله یو په دې سات شکر دی خپل وطن لرو خپل وطن له راغلي یو دا به آباد او انشاءالله العزیز زنده باد د ارامۍ احساس کې کله چې خاورې ته راواوښتې د افغانستان ډېر زیات زه پرون بله ورځ راغلی یم دلته یو ترور کرم شپه وله سهار راجګ شوم منه تپوس وکړه څنګه دغه شوې صحت دې لږ برابر شو ما ویل په ژوند کې همدغه یوه شپه وه چې تېره شوه تېر عمر ټول ضایع تللی دی زمونږ بس الله تعالی دې وکړي چې دغه ورونه چې مهاجر دي هغې راستانه شي او د دې ترڅنګ چې دوی ځورېږي موږ هم ورسره ځورېږي او ټول افغانان پرې ځورېږي ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسه الله دې آباد لره ستړی مه شې وروره ته هم ستړی مه شې څنګه یې ښې ته مې یو څو خبرې را سره وکړه څنګه یې ته ښه یې شکر قراري ده الحمدلله ستا خیر په خیر ته مو امیر صاحب سره یو ځای وي یو ځای وم یو کور کې پاتې کېدلو ښه څه دې کېږي امیر صاحب امیر صاحب زما وراره دی وراره دې دی وراره مې دی څنګه چې امیر صاحب خبر کړ دغه شان حالات په موږ باندې تېر شوی دی پوه شوې خو داسې دی که چې دا درې څلور دیګې د افغانستان ته راوښتی یم ته یقین په خدای وکړه چې دومره خوشحاله یم که نه چې هغه ژوند او هغه قصې رانه هېرې شوې دومره په دې خپل وطن کې خوشحاله شو موږ یو وخت پاکستان کې چې کله هم دغه نیول زیات شو او جبري را ایستلو او ډېری خلک ډېر وځورېدل موږ هم دلته کتل او څارل مو ډېر ځورېدلو پرې زموږ هغه ورونه چې دلته د هېواد په داخل کې اوسېږي او ځینې هم په ننګرهار کې د قندهار نه حتی خلک راغله له شمالي ولایتونو راغله هلته د هغه ورونو لپاره چې بیرته وطن ته راګرځېدل د هغې لپاره خدمات وړاندې کول ډوډۍ او هر څه انتظامات ورته نیول شوي وو ډېری داسې څوک په خپله خوښه راغله هغې ته د غاړه کې ګلان واچول شو او موږ هم ډېر خوشحاله وو چې دغه د خپل وطن ته بیرته راځي او خپل وطن ته راګرځي په اوس وخت کې څنګه و خدمات خوشحاله یاستئ راضي یاستئ عمري کیمپ ته چې راغلی هغې ځای نه چې دلته راغللی فضل د خدای چې عمري کیمپ ته موږ د تورخم نه راواوښتو لکه درته څه وایم چې زه خپله خاوره خپل اختیار شو نو زه ډېر انتهایي خوشحاله شولم ما د رب العالمین چې اوس مې خپل وطن ته مزید نورم ور مخکې کړي چې د خپل وطن خوندونه نورم واخلم دا خو عمري کیمپ دی دا خو مشروعات دی دومره خوند دی چې زه خپل وطن ته ورشم نو څومره به خوشحالي بلکل د کابل هوا څنګه وه ډېره زبردسته هوا وه ډېره ښکلې هوا وه ډېره زبردسته خوندوره چې را داخل شو اوس چې وګورو اسمان ورېځ و شیبه وړاندې باران وشو او دې هوا ته چې وګورو ډېره خوږه هوا ده کابل به د ډېره اورېدلي هوا وه که نه چې دا د عمري خوند دی رنم چې دی که نه نورې مزید پکې خوندونه راته دغه کړل زیات یې کړل خدای تعالی دې وکړي چې نور هم د دې وطن کې داسې خوشحاله ژوند ولري افغانستان نور هم خوشحاله کړي مزید دې خدای خوشحاله لري الله دې آباد لري په افغانستان زنده باد ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسه الله دې آباد لره درنو لیدونکو دغه هغه مهاجرین ورونه دي چې وطن ته بیرته راګرځېدلي دي او له دې وروسته به له خیره سره یو نوی آغاز کوي یو نوی پیل به کوي او هغه څه چې لري دلته به له نورو سره شریکوي او دلته چې څه موجود دي دوی به هغه اخذ کوي او د ژوند یو نوی پړاو به پیلېږي درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه چې همدې کیمپ ته مو ځانګړې کړې وه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه امین الحق امین ستاسې درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه